د لویه بخښونکي خدای پاک او سپېڅلي نامه قدرمن لیدونکو په دې هیله چې جوړه ورو به وئ راځم غواړم چې په ډاب افټر افکټ کې نن درته په کمره باندې خبرې وکړم چې مثلا موږ تاسو څنګه کولی شو یو کمره موشن یا مثلا د کمرې په اړه چې دلته په ټولز کې هم ده یا په موږ تاسو په کچېرې زه مثلا یو کمپوزیشن واخلم موږ تاسو دلته هم کمره لرو ګورئ کمره خپله د ځینو موشنو کې ورڅخه استفاده کیږي چې مثلا غواړئ یو موشن جوړ کړئ ډیر خوندور موشنونه په دغه کمره کې جوړیږي نو راځم په مکمل شکل سره درته معرفي کوم چې څنګه کولی شو موشن ورڅخه جوړ کړو که چیرې زه راشم دلته یو نیو سالډ واخلم مثلا یو بیکګراوند فرض کړئ دغه بیکګراوند که مثلا د بیکګراوند کې لږ تغییرات راولم راشم افکټو ته افکټو کې نایز فراکتل نایز په دو شکل سره مثلا یو بیکګراوند شو د ما راځم د دو دپاره لوګانې مثلا یو شی چې زه غواړم انیمیشن ځینې جوړ کړم مثلا دا لوګو د دغه درې څلور لوګوګانې دي راخلم یې دلته ټولې راخلم په دا ځای باندې ټولو اس وایم سکیل ورته وایم چې سکیل یې څو وي 55 په دو شکل سره صحیح دي راځم سکیل د ټولو سم شو ورته وایم چې یوه په دو ځای وي یوه په دو ځای وي یوه هم مثلا په دغه ځای باندې وي په دو شکل سره اوس راځم غواړم یوه کمره ورته واخلم کمره په دې معنا چې زه غواړم دغه ته کمره ونیسم دا خو مثلا ما سافت کړي نه دي ما مثلا کمره باندې نه دي سافت کړي ما خپله دلته جوړ کړل راځم کمره ورته خلم 40 ملي متره کمره چې ډېره ځنې لرې نه وي ګورئ دا خپله د کمرې سیټینګ دی چې دلته کولی شو موږ تاسو کمرې ته نوم ورکړو چې کمره هم د څه په نامه ده زه ورته وایم کمره یو په نوم اوکې دا اوس کمرې ته مخامخ دی دغه شیان مخکې د مخکې نه زه باید د دو ټولو دغه لیر 3D کومه دا څنګه کوم ټول 3D کوم په دو شکل سره اوس چې کله زه کلیک پې وکړم ګورئ هرې خوا ته کولی شو موږ تاسو پوزیشن یا موشن ورکړو کمره دلته ده زه څه پوهېږم چې دا کمره اوس مثلا فعاله ده که چیرې زه راشم دلته کمرې ته مثلا ورته وایم چې ټریک زی یعنی په دو محور باندې ګورئ دا په دې معنا نه چې دا مثلا زه سکیل در نږدې کوم یا ډېر نږدې کوم زه دلته کمره نږدې وروړم ګورئ دلته موږ تاسو ښه پې باندې پوهېږي که چیرې زه 2V ووایم ګورئ دغه د موږ تاسو کمره ده راځم موو ټول راخلم دغه سور خط داسې چې دی کمره ده په دو شکل سره ګورئ کمره زه ځنې لرې کوم دغه درې دا د موږ تاسو لوګوي دي په دو شکل سره ګورئ کمره زه ورته نږدې کوم په دو شکل کمره ګورئ کمره ځنې تیریږي یا ورته کمره په دو شکل یا مثلا کمره د ایکس په محور یو طرف او بل طرف ته یا مثلا کمره د وای په محور ښکته یا پورته دا مثلا که چیرې زه بیا په دې شکل سوي ورته ووایم چې څلور طرفو ته موږ تاسو ته څنګه شي ښکاره شي که چیرې زه مثلا اوس په ایکس باندې کلیک وکړم البته په زاید باندې ګورئ لرې کېږي نږدې کېږي ښکته کېږي او پورته کېږي یو څنګ ته او بل څنګ ته ځي راځم بېرته 2V وایم اوس دلته د کمرې سیټینګ دی یو ترانسفارم دی بل کیمرا آپشن دی مثلا کیمرا آپشن موږ تاسو په کمره کې هم چې په مینو کې کیمرا آپشن دی مثلا راځم دغه یو دلته داسې رولم یو څه مخکې البته وای په محور د زاید په محور په دو شکل سره ګورئ مثلا فرض کې ګورئ د کمرې شاته مې راوست راځم دا بل راخلمه مثلا دغه ځای ته مې راوست دا بل راخلم فرض کې دا ځای ته دا بل راخلم ورته وایم چې لږ دوز طرف ته راشي مثلا فرض کې دا ځای ته ښه ګورئ اوس چې زه کله مثلا کمره باندې کلیک وکړم کولی شم مثلا د کمرې مخ هم ورته راواړوم ګورئ
ګورئ د دغه شاوې معلومیږي د دغه لیرو د دغه لوګوګانو که چیرې زه مثلا ځنې شاته کړمه په دې شکل سره داسې یو حرکت لري نو چې څنګه مثلا کولی شو موږ تاسو راځمه د زاید په محور ښه ځنې شاته کوم په دې شکل یا مثلا چې موږ تاسو ته ښکاره شي روشن دغه یوه دلته راوړم دا یو د خو ته بیم یو څه یې نږدې کوم ښه ارځم اول ترانسفر هم دی کمرې ګورئ اول پوینټ چې دی چې مثلا موږ تاسو ګورئ کوم طرف ته ښکاره شي ګورئ په دې شکل یا په دې شکل مثلا فرض کې دا کمره موږ تاسو په لاس کې ده سوژه ده هلته موږ تاسو مخې ته دغه لوګوګانې دي په دې شکل ته ښکاره شي او په دې شکل کمره ورته چرخومه صحیح مثلا پوزیشن یې دی په کم ځای کې وي ګورئ داسې ګورئ که مثلا شاته یې ورته تاو کړئ په دې شکل سره بل د مثلا ایکس محور دی کمره د پاس خانه وي یا د لاندې خانه دلته موږ ته ښه معلومیږي صحیح دغه ټول څه شی دی مثلا زی محور دی زید محور کمرې چرخش دی په دې شکل سره دا څه شو ترانسفر هم شو بیا کولی شو مثلا موږ تاسو ترانسفر ورته انتخاب کړو پوزیشن هم ورکړو خو هغه راځم درته بل مثلا کمره آفسیټ یې دی زوم یې دی دا نه چې زه کمره اوس ورته نږدې کوم کمره څنګه کوم زوم کوم یې ټوله کمره زه نه ورته نږدې کوم کمره ځای په ځای باندې ده زه زوم کوم ورته ډیپټ اف فیلډ یې دی مثلا فوکس او ډیفوکس فعاله وي فوکس یې دی ګوره فوکس رنګ دی مثلا چې مثلا موږ تاسو اول زه که چیرې افرچر ورته زیات کم یعنې ګوره افرچر دغه د مخې لوګو څنګه شوه فوکس شوه که چیرې زه کمره ورته نږدې کړمه ګورئ کمره ځنې لرې کړم فوکس څنګه شو هغه شاتنی فوکس دی که چیرې زه ورته نږدې کړم په دې شکل سره ګورئ هغه ورو ورو څنګه کېږي فوکس نه وځي لکه موږ تاسو چې کمره د یو شو تصویر اخلو شاته بیکګراوند ډي فوکس دی دا کمره هغه چې ده مثلا اډوړشن لوګو چې ده فوکس ده بل دغه نور څه بلر دی چې مثلا څومره بلر ولري موږ تاسو بیکګراوند آیروس یې دی مثلا روښنایي څومره وي دلته نور مختلف ګین یې دی مثلا هایلایټ ګین یې دی دا سیټینګ دی خو که چیرې زه مثلا وغواړم چې دلته یو انیمیشن ورکړم یا راشم دلته لیفټ اف فیل بیرته آن کم چې ټولې په یو شکل ماته ښکاره شي که څه هم د کمرې دا شی باید آن وي پوزیشن باندې کلیک کوم ورته چې پوزیشن په اول سر کې په دا ځای باندې راځم ورته چې زد ایکس ورته چې په اول سر کې په دا ځای باندې وي کله چې مثلا ته 2 ثانیو پورې راځي دا کمره داسې لاړه شي دا ځای ته ګورئ اډوبډیشن ته راغله اوس ورته چې کله مثلا تر 2 ثانیو نور راځي فونټ چې هم ورته تغییر ورته چې څنګه شي تغییر شي څه شکل څه دی مثلا افټر افکټ طرف ته راشي په دې شکل کله چې دې ځای ته راغله ورته چې ته 15 ثانیې پورې مخکې ورشي په دې شکل ورته چې کله ته دې ځای پورې راغله دونه وروسته زد محور داسې راشي الستیټور ته کله چې دلته راغله ورته چې مخکې لاړه شي ګورئ الستیټور ځنې خارجيږي کله چې دا ځای ته راغله ورته چې پوټ شاپ ته راشي کله چې پوټ شاپ ته مثلا داسې پوټ شاپ نه هم تېره شي مثلا مخکې دلته یو بل شی یو بله لوګو ده مخکې ورشي و چې کله زه فلی کړم درځمه
یو ویو یې کوو پلی. نو په دې شکل سره موږ تاسو د کمرې څخه استفاده کوو. قدرمن لیدونکو په دې هیله دغه ویډیو څخه هم څه زده کړی وي. راځم په راتلونکي ویډیو کې پروژه باندې هم کار کړم چې مثلا موږ تاسو څنګه یو لوګو د دوه څخه جوړه کړو. لوګو خو نه البته څنګه یو حرکت مثلا موږ تاسو ورڅخه جوړ کړو. په دې شکل سره چې ډېر لوګوګانې وي کولای شو تالته د اسکاتور لوګوګانې دوه طرف ته وي دوه طرف ته په اخر کې مثلا موږ تاسو اصلي لوګو وي چې که د شمشاد تلویزیون تاسو هغه لیدلی وي کمره داسې په زینو کې روانه وي د طرف ته د ځینې مشرانو عکسونه وي مثلا احمدشاه بابا او میرویس نیکه د عکسونه اخر کې د شمشاد لوګو وي. نو هغه هم په همدغه شکل باندې جوړ کړی دی چې همدغسې کمره ورځي په السټور کې ځینې شی ورته ډیزاین کړي په اخر کې شمشاد لوګو ته ورسیږي. نو قدرمن لیدونکو په دې هیله چې له دغه ویډیو څخه مو څه زده کړي وي تر بلې ویډیو د خدای په امان.